دل آدم میشه چشمی همه دنیا را بخوانم. Ich habe dieses Lied ausgewählt, weil es auch ما دا سندره ځکه وټاکله چې زما د خوښې سندره ده. زه یې شعر او د هغه پیغام خوښوم چې وایي خلک ډېرې هیلې لري او تل هر څه زیات غواړي. خو په پای کې یوازې یو بې اندېښنې او آرام ژوند غواړي. sorgenlos leben möchte. دل آدم میشه باور بکنه زندگی را. Dieses Lied ist von Paristo und von Wahid Kazemi. دا سندره د پرستو او وحید قاسمي اثر دی چې د افغانستان مشهور سندرغاړي دي. دا وروستۍ سندره ده چې هغوی په 1900 کلونو کې په افغانستان کې خپره کړه. Mitte der 90er Jahre und danach وروسته هغوی د کورنۍ جګړې د ویجاړیو له امله اړ شول چې له خپل وطنه ووځي ځکه طالبانو موسیقي منع کړې وه. die das Leben für künstlerische Menschen unmöglich machten. په هماغه وخت کې ډېری افغانان کډوالۍ ته اړ شول او پرستو په خپله سندره کې دا حالت له کډوالۍ سره تړي. Und somit verbindet auch Paristo dieses Lied mit ihrer Flucht.